یو پوسټر لګېدلی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر نشانې پکې ورکړی غټ قبر و د پاسه پې غلاف پروت او ته یې لیکلي قبر د نبی علیه السلام دا دروغ دی ګورې د حضور پاک د قبر نقشاړو چا سره هم نشته حتی کې د سعودي باچا سره هم نشته او نه د پیغمبر مبارک قبر پوخ دی هغه په کوټه کې دننه درې قبرونه دي یو د رسول الله مبارک یو د حضرت ابوبکر صدیق او یو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما کچا قبرونه دي کوم صحابه او کوم تابعین چې رستو لیدلې دي نو کچا قبرونه او نریکانې په د پاسه پراته دي او غټ دیوال ته غیر چا پیره تاو دي مضبوط او بره په د پاسه غټ ګمبد ته نو هغه داغي ته چاته پتم نه لګي سوړه پکې نشته د ګوتې د قچې ګوتې برابر سوړه پکې نشته دا چې کوم د بار نه بادشان ورشي نو دا د دغه دیوال نه بار بیا لږ ځای دی او د هغې نه بار یو جنګله ده نو د هغه جنګلې نه دننه ورشي خو د دیوال نه بار ولاړي دیوال کې دننه د ګوتې برابر سوري نشته هېڅ چاته هم پته نشته چې د قبرونو دننه مبارکو څه پوزیشن دی نو پیغمبر مبارک خو د پوخ قبر نه منع کړی هغه خو په قبر د ګمبد جوړولو نه منع کړی ده که ته وایې چې دا ګمبد ولې جوړ دی نو دا د پیغمبر مبارک د قبر نه وروسته په ابادي نه ده شوې د مخکې نه په کوټه کې دفن دی دا نه چې ګنې د قبر د پاسه کوټه جوړه کړې ده هغه د عایشې بیبي کوټه کې دفن دی نو د مخکې نه کوټه وه په قبر کوټه نه ده جوړه د مخکې نه کوټه وه هغې کې دفن دی اوله ابو بکر صدیق او فرمایل وی پیغمبر د حضور پاک نو ریدلی چې الله پاک د پیغمبر د پاره کم دی نه 100 باسی دی ولا خوخ کړي هم دلته به دفن کو نو مخکې نه په کوټه مخکې نه موجود وا رستو په کوټه نه جوړه او ګمبد خو په رستو را ترکو زمانہ کې جوړ شوی دی د صحابه زمانہ کې ګمبد نو د تابعین زمانہ کې ګمبد نو دا په رستو را ترکو یو بادشاہ تیر شوی دی ګمبد جوړ کو صرف په دې خیال چې ګمبد باندې وبنودريږي او ببته نه غساسي لکه نور چت باندې خو بودريږي دا خو اوس پاخه چتونه راغله دغه زمانہ کې دا پاخه چتونه نو په ګمبد وبنه ودرېږي او دې لپاره چې د لرې ځای نه نمایان او ښکاري چې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک روزه نو یو دغه تصویرونه د دام چا کوي چې دا د حضور کقه اسې تاسو نه تاسو کوم چې دا قبر دا فوټو د بل چا دی دا خو د حضور پاک نه ښکارا خبره ده او د بل چا دی او تبه دا د رسول الله مبارک قبر دی نو بل یو عام سړی ته د پیغمبر نسبت کې د قبر لاندې بل څه پروت دی او ته دا د حضور پاک قبر دی لاندې حضور پاک پروت دی نو امتی ته پیغمبر ویل سونه لوی جرم او ګناه نو دا بالکل دا تصویرونه په کور کې مساته ده د ګناه تصویرونه دي بهر کې لغه واقعاتو کې ته مسائل هم بیانوم ور سره